الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمت الله. مانځه کې نیت شته که نشته دی؟ ولې نشته دی؟ خو نیت معنا وپېژنه، د زړه قصد ته وایي. خولې باندې چې د الفاظ ویله نو دا نیت نشو، بې نیته مونځ یې وکړه، ځکه الفاظو ته نیت نه وایي. نیت شته په زړه، په خوله نشته. الفاظ ویل نشته، نیت مې کړی زړه د خلاصه. او چا دی زړه اخلاص؟ خو الله ته معلوم دی که نه. نو چا ته دا اخبار ته چا ته کې؟ که ښکاری وی نو شاوخوا چې څوک ولاړ دي د هغې منځونه به خراب کړي. تا نه برکات تللی او وروسته به را روانې، لکه ډېر خلک داسې چل کوي، راشي ودرېږي بس ښکاره لګی. هغه خوا ته چې څوک ولاړ نو هغه باندې مونځ ګډوډ کړي. ځینې پکې وسوسې حد ته رسېدلي، وسوسې حد ته. وسوسې حد دا دی چې بس نیت مې کړی زړه د خلاصه، نیت مې کړی زړه د خلاصه، څلور رکعته دا چلو کی بیا دې سر نه کی، لکه چې ټکی مې پکې غلط که وسوسه ورته راولګي، بیا ته وې ته به وې دا بس د الله کتاب دی، غلط شو نو بس لاړې، کار نه کېږي. دغه حد ته ورسېږي، نه خپله وکړي او نه بل ته مونځ پرېږدي. خلکو باندې مونځونه فاسدوي، تشویش کوي. دا ټول فساد د خولې نه جوړ شوی دی، د خولې باندې نیت کولو. نبي صلی الله علیه وسلم وخیر الهدي هدي محمد صلی الله علیه وسلم، ښه تحفه هغه ده چې نبي صلی الله علیه وسلم امت ته پیش کړې ده. نبي علیه الصلاة وسلام امت ته دقه تحفه پیش کړې ده چې زړه باندې د هغه نه په خوله باندې نیت دا رانقل نه دی. د ورځې 5 مونځونه په جماعت سره کړي دي، ولیکن نه تقریرا او نه قولا د هغه نه رانقل دي. نه صحابي دی اورېدلی دی چې نیت بیا نیت بیا کوي. څومره صحابه چې نبي صلی الله علیه وسلم مونځونه رانقلی، نو یو مونځ کې هم دا نشته چې نبي صلی الله علیه وسلم قبلې ته مخ که او بیا ویل چې نویتو ان اودي لله 4 رکعات او رکعتین، دا پړپړی ویله. نو هر کله چې نبي صلی الله علیه وسلم دا کار نه دی کړی، صحابه نه دی کړی، دا بدعت دی. دا چا ځان دین که نه ایستلی دی، وسوسو والاو. او دې ته حنفیان هم بدعت ویلی دی چې د هغې تفصیل موږ اوس نشو کولی. دې ځان ساتئ. دقه نیت دی که نه، ته چې راغلی مسجد ته راغلی په دغه نیت باندې راغلی، بغیر د نیت یو کار هم نه کېږي. علما ویلي دي که چېرته الله عز وجل یو کار رالیږلی وی چې دې کې به نیت نه کوئ، نو زړونه به ټوټه ټوټه شوي، ملاګانې به ماتې شوي وي، ځکه بغیر د نیت نه خو کار نه کېږي. خامخا زړه کې نیت راځي، خو دومره چې نیت به جوړی، اخلاص به پکې راولي. تصحیح النیه انما الاعمال بالنیات. مریض پوښتنه کې نیت شته دی، خو نیت به جوړی، دنیوي غرض به پکې نه راولي چې مال راغلی او ځکه ورځم، بیا به رانه خفه شي. جنازې له ځې نیت به کې، نیت به جوړی چې د الله دپاره ځم، مسلمان په مسلمان باندې حق دی، دې دپاره به نه ځي چې بیا رانه خفه نه شي او زما جنازې له راغلی او یا به راشي، لکه دې زمانې جنازې دغسې دي. او دارنګې مونځ کې فرض مونځ نیت به جوړه، اخلاص، خالص الله لپاره دا کار کوم زړه کې، نو نیت شته دی خو په خوله باندې نشته دی.